बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په دې نننی کلاس کې به تاسو ته داس د کوم چې د آی تھنک نه علاوه به مونږه نور فقرې څنګه استعمالو نور کله هم مونږ وی آی تھنک زما په خیال یعنی کوم نه یو کس ته پوښتنه کوي چې سبا اختر شته دی ته ورته وی چې آی تھنک یعنی زما په خیال سبا شته نو دغه رنګي فقرې به تاسو ته نورم په دې کلاس کې زده کوم راځي چې خپل نننی کلاس شروع کړو I reckon زما خیال دی یعنی کوم چرته یو کس ته وي چې زما خیال دی نو په انګلیش کې به ورته وي I reckon in my view زما په خیال باندې یعنی کوم نه چرته یو کس یو سیز باره کې تپوس وکي او ته ورته وي چې زما په خیال باندې نو په انګلیش کې به ورته وي in my view to my mind زما د خیال مطابق یعنی کوم نه چرته یو کس تپوس وکي چې دا کار څنګه دی ته ورته وي چې زما د خیال مطابق خو داسې دی نو په انګلیش کې به ورته وي to my mind to me زما مطابق یعنی کوم ته چرته یو کس وي چې دا کار به څنګه کې او ورته وي چې زما مطابق خو به دا کار داسې کې نو په انګلیش کې به ورته وي to me from my point of view زما نقطه نظر سره یعنی کوم ته چرته یو کس وي چې دا سیز به څنګه کې یا دا کله شوی دی ته ورته چې زما نقطه نظر سره خدا داسې دی نو په انګلیش کې به ورته وي from my point of view ملګرو پر روانو کلاسونو کې هم زه تاسو ته همدغه رنګي کلاسونه اپلوډ کوم ځکه چې بیسیک انګلیش څومره چې جملې دي یعنی کمې خبرې چې موږ په پښتو کې کوو هغه به موږ په انګلیش کې څنګه کوو نو هغه تاسو ته ما ډېر کلاسونه جوړ کړي هغه هم کتلی شي پر روان وخت کې به نور هم زه تاسو ته دغه رنګي کلاسونه جوړوم نو اوس زه کوشش کوم چې تاسو ته لږ ماډرن یعنی نوی انګلیش چې خلک څنګه وایي هغه زه تاسو ته په کلاسونو کې زده کړم ملګرو زمنګ نننی کلاس پای ته ورسېدو ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوی کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ د الله په امان